نو دروجه متعلق سے ضروری خبریں ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارو مدار دی. په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روزه هم او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې چې د کوم شي متعلق حکم د الله تعالی هغه شی فرض. د روزه متعلقم قران کریم کې د الله حکم دی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چا باندې چې د روزه میاشت راشي او د اهل د روزي وي نو د روزه ونیسي. الله دې مونږ او تاسو ټول ته د صحیح روزه نیولو توفیق نصیب فرمایي. قرآن کریم کے اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والاو، کتب علیکم الصیام، فرض کړل شوی د پتا سو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه، یوازې په تاسو نه ده فرض. علماء لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ آخر خدای پاک ته څه په لاس راځي چې د سحر نواله تر ماښامه پورې خلق د لوږې او د تندې نه مړه کړي. ما په خبره پوهېږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم یې نه نیسي، نو چې ده ته پته ده چې دا خلق یې نیسي کمری هم نیسي، نو بیا ولې دا امتحان په باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دو وجې، یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پیو کی، پته ورته نه چې ده په دې تعلیم کې قابل دی او کنه ده، نو امتحان ورته کی دی پرچه لاس کې ورکی چې بای دادا مضمونو لیکا. نو دا الله متعلق دا ویل چې د ته پته نشته، نو دا خو ناممکنه ده، ځکه چې الله د هر چا په سینه عالم دی او هغه ته پته ده او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی.
دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور و چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دې اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که دې اور ته دې اچو. ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې منې کېږم خو نه ورچو چې اور ته ورواچولو نو دا وخت کې جبرائیل علیہ السلام ورته راغی او ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدی. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چا چې اچولې مغه پوهېږه او امداد یې پوهېږه. نو یو بله د خوند خبره درته عرض کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلو نو د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهى کې جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زه مخکې نشم تللی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم زما نیکه ابراهیم علیہ السلام چې په اور کې نمرود اچولیو نو تا ورته ویلیو چې امداد درکم اے ابراهیم دې وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کیږي چې ستا نه کیږي. نو زما نیکه درته وی چې نه چاته چې ستا رسۍ کیږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وایه جبریل هغه ځای ته زه روانم چې کوم ځای ته ته نشې رسېدی نو که څه خدمت تی راته ووایه چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي. وې داسې بې اختیاره دې راټوپ ولیکو. نو ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې خبره دادا چې دا د نمرود وس کار نه او نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کیږي لګیا دی دا کولو والا بل دی ازما محبوب او معشوق دی اپ دې خوشحاليږي چې زور کې وغورځي نو چې زما معشوقه په خوشحاليږي نو دا به اختیار مې ورټوب زکه کو. ډاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوا چې دی اور ته ورټوب کوم او کنه سوچ میں کول او د عشق تقاضا دا نه چې سوچونه بنه کې بس وردانګي به. نو عزیزانو روجه چې دا الله ته سپلاس ورزي نو مارز داو کو چې د محبوب امتحان په سړی چې د داغه دو صورت ای یو صورت دای چې دته معلوم نه چې د په د امتحان کې پاس شي او کپاس بنشي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې پاغه امتحان دې د پاره کوي چې نوري دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بنی آدم یې